برکانه جکمابات له راورسېدلو ګرمي هم ډېره د سیند بس پر ریل ګاډۍ چې پر سټیشن ودرېدله ورمنډه مې کړل وروره مال واره به اوبه راواخلې اوبه به وچه خو د ګرمۍ مړ شولم ټلیفون د چا نو قرار اوبه مې راواخیستلې برته رامنډه مې کړل راغلم ریل ګاډۍ ته ور وختم همدا داسې ولاړه نسي یار دلته بیا دی تنګول کېږي یاره پورته که عثمانه یوه پیره در راوکي ته کاټ کې دومه پیره در راوکي کاټ کې زموږ ته هینډبال سر دا دی یار یو کار به در سره ته ولې کاټی یار سبا خو زما ټلیفون هم کاټی د وایي عقلمن کې له اشاره کاپي زما سر په خلاص ستا سر نه دی په خلاص نو کیسه مې درته کوله نو بس برته په ریل ګاډۍ کې سپور شولم بس ریل ګاډۍ برته را روانه شوه ښه نو د دا ځای مې ډېر سفر یار عثمانه شر نه لري کې نه لري یار یو وار مې ټلیفون در راوکي نه پورته کوي بل وار مې راوکي نه پورته کوي یار ښه دا ټلیفون زما نه پورته کوي یاره ټلیفون خو نه کوي پورته اوس یې مخامخ راله څه راته وایي چې شتې یار عثمانه څه پیسې مې ډېر سخت ضرورت و یار هلته مې ډېر منجلسي کار دی یار څه پیسې خوراک ما ته معلومه وه دا اوله سره ما اول پرک ته دغه وویل ما لا عقلمن کې له اشاره کاپي را روان دي پیسې غواړي چې ما خراب کړي اشه یاره عثمانه زه به یو پوښتنه درڅه وکړم ووایه که پرکانه چې شته ته بار بار چې څوک یو تنګسی یو شي ته دا خبره کوې او عقلمن کې له اشاره کاپي زما 20 کاله کېږي زه ستا سره ګرځم دا اشاره ما ولې نه ولده چې ته یې وینې یو لکه په 20 کاله نور ووینې ستا سره په دې نه خلاصېږي